دی په دې باندې شیخ سلیم الهلالی کتاب لیکره زموږ سره کوزوس ما کته خزمانه ورکشا کتاب او هغه چا ترجمه کړی دی عبادت به بدعت دغه نوم دی الکه دا اذکار ټول نقل کړی دي نو دا ذکر هم نقل کړی چې هر اندام ته ذکر کول بیا داغه حدیث او حکم دار دغه روایتونه چې دا موضوعي روایتونه دي صحیح دا چې سړی اول کله او 10 کې شروع دا او صرف بسم الله وي الرحمن الرحیم موسنوي چار اندام چې کله تکیخ لې توبه چې لاس بوینځي او د انزلو په خو بسم الله وي بیا چې کله او 10 ختم کې دا او 10 په منځ کې دی په مخلاص چولو مختوبه چولو باندې خلک اشهد الله اله الا الله دا غلطه ده ذم بدعت ده چې او 10 کله ختم کو نو بیا درې دعاګانې نقل لي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه دعا د کفاره مجلس دعا امداده او په ترمذی کې سره دا زیادت ده اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین کې دا غوته پورته نیولم بدعت دي اسمان ته قتلم بدعت دي ترمذی دا زیادت د امام البانی او د بعض علماء بنسبت صحیح دي او بعض علماء ته کمزور وي او دا مخکې دوه دعاګانې صحیح دي او داس کوم دغه ذکر د ابتدا کې بسم الله او اخر کې چې او داس ختمه نو دغه ذکر راغله او په دې منځ کې نور اذکار ویل او هر اندام ته ځان ځان دعاګانې ویل دا بدعت دي نه ځان ساتي